افغانستان په خپل رنګ کې کوټ خوړلی. د نړیوالو مبصرینو او کرکټ شنونکو پر وینا چې افغانستان د وړې ګټې د ترلاسه کولو لپاره لوی تاوان وکړ. دوی وایي دا هر څه د غیر مسلکي توب، بې پلانۍ او لنډمهالي فکرونو له امله کیږي. افغانستان کرکټ بورډ ته نیوزیلینډ سره د ټیسټ لوبې د ترسره کولو لپاره هندوستان د 3 میدانونو خبره کړې وه: کانپور، بنګلور او نویډا. خو افغانستان بغیر له سوچ او فکره نویډا انتخاب کړ چې اوس یې کړاو په خپله ګوري. مبصرین وایي افغان کرکټ بورډ ډهلي او کابل سره د نږدېوالي له امله ګریټر نویډا لوبغالی انتخاب کړ او لوی تاوان یې وکړ. بورډ فکر کاوه چې له کابله به ډهلي ته لنډ پرواز کوي او همالته به د لوبو لړۍ جاري وساتي، مګر دا فکر یې نه کاوه چې نویډا لوبغالی د لوبو لپاره څومره مناسب دی، امکانات یې تر کومې کچې دي او د هوا حالات به هلته څنګه وي. په ټولو نړیوالو لوبغالو کې ډېر کم داسې وي چې ټوله ځمکه د باران پر مهال په ترپالونو وپوښي تر څو لوند نشي. نویډا لوبغالي کې دا امکانات ډېر کم وو. حتی ویل کېږي چې تېره ورځ یې له یو بل سیمه ییز لوبغالي هم ترپالونه او د وچولو ماشینونه راوړي تر څو لوبغالی وچ کړي، خو دوی بیا هم نه دي توانېدلي. د افغانستان د کرکټ بورډ د سوداګریزو چارو مشر ویلي هڅه یې وکړه چې ټیسټ لوبه بلې سیمې ته انتقال کړي، خو په لنډ وخت کې دا هر څه ممکن نه و.